سلامونه ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، دغه نن چې کومه موضوع ما انتخاب کړې ده، دې موضوع په اړه باندې زه ډېر زیات مانه پوښتنه کېږي، ډېر زیات کمنټونه کېږي، زه هم ترې ډېر زیات تنګ راغلی. البته په دې موضوع باندې ما 2-3 ویډیوګانې جوړې کړي، خبرې مې پرې کړي دي. او هغه دا ده چې ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې 2023 کې چې کوم نوی قانون راځي دې کې به د ډوبلین معاف کېږي. اکثرا دغه خبره ډېره زیاته کېږي او ډېرو ملګرو ته دا ویلی شوي دي چې دغه ډوبلین به ختمېږي په 2023 کې کوم چې نوی قانون را روان دی د هغې لاندې. ملګرو، ټول نه اول خو دا دی چې تر دا دمه دا معلومه نه ده چې نوی قانون به کله راځي او دې کې به څه تغییرات راځي. ولې مهمه خبره دا ده چې د ډوبلین په اړه باندې مدې کې څه یا که نه دا مهمه خبره ده. زه په دغه خبرې باندې یو څو خبرې کول غواړم. اول خو نوی قانون کې چې کوم تغییرات را روان دي یا کوم دوی د ډراپ په شکل کې پارلمان ته مخ شوي دي، هغه دومره جوړ او دومره غټ تغییرات نه دي. خو دا لا واضح نه ده. هر کله چې دا قانون راغی نو بیا به تاسو خبر شئ. زه به په تفصیلي ویډیو جوړه کړم، تاسو به ټول معلومات درکړم. اوس راځم ډوبلین ته. زما د نننۍ ویډیو اهم ټکی چې کوم دی، مهمه موضوع چې کوم د هغه ډوبلین دی. اکثر ملګري دې ته په تمه دي چې په 2023 کې به دغه ډوبلین چې کوم دی دغه قانون به ختم شي. په 2023 کې دا نوی قانون چې کوم راځي نو دې کې به ډوبلین هم ختمېږي. نو زه غواړم په دې باندې یو څو خبرې وکړم. ګورئ ملګرو، ډوبلین یو قانون دی، یو پروسه ده چې دا تنها فرانسې نه جوړ کړی دی، نه دې کې فرانسه شامله ده، دې کې نور اروپایي هیوادونه هم شامل دي. دا قانون دغه پروسه دوی په شریکه باندې دا جوړه کړې ده او دا په شریکه په ټوله اروپا کې عملي کیږي. نو دې لپاره فرانسه ځان ته حق نه لري چې دغه قانون ختم کړي یا دې کې تغییرات راولي. که فرانسه چیرې غواړي دغه قانون ختم کړي یا دې کې تغییرات راولي نو دا طبیعي خبره چې دوی به د نورو اروپایي چې کوم هیوادونه دي او سره به دې باندې مشوره کیږي او دغه په مشوره به دا قانون ختمېږي یا دې کې به تغییرات راځي. نو دا خبره خو واضحه ده چې نوی قانون کې یا په 2023 کې د دې په اړه باندې هیڅ څه داسې نوې خبره نشته دی، نه دا قانون بدلیږي، نه په دې کې کوم تغییرات راځي. دا ټولې غلطي اوازې دي. که هر چا دغه خبرې تاسو ته کړي دا ټولې غلطي دي. زه کله کله په ټیک ټاک باندې دغسې ویډیوګانې ګورم د نوي قانون په اړه باندې چې هغه ټولې غلطي دي، ټولې دروغ دي، ټولې تشې اوازې دي. لکه څرنګه چې ما وویلې ډوبلین تنها دا د فرانسې کوم قانون نه دی، نه دا فرانسې تنها جوړ کړی دی، کې نور اروپایي هیوادونه هم شامل دي او دا په شریکه باندې یو قانون جوړ شوی دی او دا به دې کې تغییرات راځي یا دا ختمېږي نو دا په شریکه باندې کېږي. نو فرانسه کې په دې په اړه باندې تر اوسه پورې کوم داسې په دې باندې کوم بحث نه دی شوی، نه په دې موضوع باندې کوم داسې راپور راغلی چې ډوبلین به یا ختمېږي یا به دې کې تغییرات راځي. نو دا صرف او صرف اوازې دي، داسې خبرو ته غوږ مه نیسئ. او هر کله چې نوی قانون راغی پاس شو، هغې کې څه وه زه به تاسو تفصیلي ویډیو جوړوم انشاءالله. تاسو منتظر اوسئ. تر دا دمه خو هیڅ خبره هم نشته دی. هر څه نورمال روان دي. کومه چې زړه پروسه ده هغې مطابق هر څه روان دي. او هر کله چې داسې څه خبرو نو زه به حتمي تاسو سره خبر شریکوم. بل تاسو ته ما څو ځلې ویلي چې ستاسو دپاره دغه زما یوټیوب چینل، زما فیسبوک صفحه، زما ټیک ټاک اکاونټ دا معتبر ادرس دی چې تاسو ته صحیح او دقیق معلومات واخلئ. نو هر کله چې تر څو چې ما په یو موضوع باندې خبرې نه کړي یا معلومات تاسو ته نه درکړي، تاسو داسې خبرو ته غوږ مه نیسئ. زه مطمئن یم چې اکثرا ملګري چې کوم دلته ویډیوګانې جوړوي دغه ټولې غلط معلومات تاسو سره شریکوي، تاسو ته غلط معلومات درکوي. نو تاسو دغسې ویډیوګانې مه ګورئ او مه دغسې خبرونه یو بل ته پاس کوئ، یو بل سره شریکوئ. نو ویډیو همدومره وه. که تاسو څه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته خامخا جواب درکوم. مننه ملګرو، په مخامخه.